قدرمن لیدونکو سلامونه. د دې مهال د مهمو خبرونو ټولګي ته ښه راغلاست. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو نیوکې. د امریکا د کانګرس غړی وایي چې نړۍ له یو ناوړه حالت سره مخ شوه. د ژمي موسم پیل. د خوړو نړیوال پروګرام وایي یوازې له 6 میلیونه اړمنو کسانو سره مرسته کولی شي. د نجونو پر مخ د روغتیایي انسټیټیوټونو تړل کېدل. په کابل کې د قابلګۍ برخې یو زده کړیالې ځان وژنه کړې. او پی ټي آی د عمران خان د خلاصون لپاره له پاکستاني چارواکو سره مذاکره وکړه. بشپړ خبرونه. د امریکا د کانګرس جمهوریت غوښتونکی غړی مایک لاولر وایي چې د جو بایدن دولت بهرني سیاست نړۍ په یو ناوړه وضعیت کې پرېښي چې پیل یې له افغانستانه په نامسؤلانه وتلو سره شوې ده. مایک لاولر دا څرګندونه د دوشنبې ورځ له فاکس نیوز سره په مرکه کې مطرح کړې دي. نوموړي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر نامسؤلانه وتلو نیوکه کړې او ویلي دي چې د بایدن دولت بهرنی سیاست نړۍ له یو ناوړه وضعیت سره مخ کړې ده. د کانګرس نوموړي غړي ویلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د اوکراین جګړې لامل شوې ده. هغه همداراز ویلي چې د افغانستان په تړاو د بایدن کمزوری فعالیت د هند په سمندر کې د چین د ګواښونو او د ایران د نفتو پر ناقانونه سوداګرۍ مستقیم اغیز کړی ده. هغه زیاته کړې چې په راتلونکي دولت کې به بهرنی سیاست بل ډول وي. لاولر ادعا کړې چې نړۍ د ټرمپ د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې په یو سولیز وضعیت کې و. هغه پر دې باور دی چې بایدن نشي کولی څو د جګړو مخنیوی وکړي او په وینا یې ټرمپ دا وړتیا لري. په افغانستان کې د ژمي د موسم له پیلېدو سره جوخت د خوړو نړیوال پروګرام خبر ورکړی چې دا سازمان کولی شي څو په دې موسم کې یوازې 6 میلیونه اړمنو کسانو ته مرسته وکړي. نوموړي سازمان د سې شنبې ورځ د ایکس پاڼې له لارې په یو خپاره کړي پیغام کې زیاته کړې چې د بودیجې له شدید کمښت سره مخ ده او نشي کولی څو په دې موسم کې له میلیونونو نورو کسانو سره د خوراکي توکو مرسته وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام لیکلي چې په افغانستان کې ژمی ډیر بې رحمه دی او دا سازمان د بودیجې له کمښت سره مخ دی. د یادونې ده چې له دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د راروان ژمي لپاره څه باندې 14 میلیونه کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو څه باندې 3 کاله تېرېږي خو د دغې ډلې د ادعا پر خلاف ورځ تر بلې لوږه او بیکاري د ډېرېدو په حال کې ده. سیمه ییزې سرچینې وایي چې په کابل کې د قابلګۍ برخې یوې زده کړیالې د طالبانو لخوا د روغتیایي انسټیټیوټونو د دروازو د تړل کېدو له کبله ځان وژنه کړې ده. سرچینو د دوشنبې ورځ 8 صبح ورځپاڼې ته ویلي چې دې نجلۍ 19 کاله عمر لاره او 3 ورځې مخکې د کابل په 500 فامیلیو کې ځان زندې کړی او خپل ژوند یې پای ته رسولی دی. د سرچینو په وینا دا نجلۍ صفیه نومېده او له زده کړو څخه د ناهیلۍ له امله یې ځان زندې کړی دی. صفیه د پنجشیر ولایت اوسیدونکې وه او د یو پخواني متقاعد جنرال لور وه. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د خپل غایب مشر د فرمان پر بنسټ څه موده مخکې د نجونو او ښځو پر وړاندې د روغتیایي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې. د ملګرو ملتونو یو شمېر بنسټونو راپور ورکړی چې د طالبانو لخوا له ښوونځیو او پوهنتونونو څخه محرومې نجونې پر رواني ناروغیو او ژور خفګان اخته شوي دي. د پاکستان مخکنی او له واکه پرځېدلي لومړي وزیر عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند یا پی ټي آی له زندانه د خان او دغه ګوند د ځینو نورو غړو د خلاصون لپاره له پاکستاني چارواکو سره مذاکره کړې ده. پاکستاني رسنیو د سې شنبې ورځ راپور ورکړی چې د تحریک انصاف ګوند دغه هیواد د ملي شورا مشر ایاز صادق په ګډون له یو شمېر پاکستاني چارواکو سره مذاکره کړې ده. ټاکل شوي چې دا مذاکرات دوام ولري او د جنورۍ پر 2 یو ځل بیا خبرې اترې وکړي. پی ټي آی د عمران خان سربیره د دغه ګوند د هغو غړو د خلاصون غوښتنه کړې چې د لاریونونو پر مهال نیول شوي وو. د یادونې ده چې عمران خان د 2022 زېږدیز کال په اپریل میاشت کې د نه باور رای په ترڅ کې د پاکستان له لومړي وزارت له څوکۍ څخه ګوښه شو. تحریک انصاف ګوند د پاکستان ټاکنې چې د شهباز شریف د بریا لامل شوې له درغلیو ډکې بللې وې. دا په داسې حال کې ده چې عمران خان لا هم د بیلابیلو تورونو له امله بندي دی.
قدرمن لیدونکو دا زموږ د دې مهال مهم خبرونه. تر بیا مو الله مل شه.